آیا باور به مو شي که درته ووایم چې د جګړو، بندیزونو او سیاسي فشارونو سره سره افغانستان نن د سیمې یو له تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه دی. د اسعارو په ارزښت کې د هند، پاکستان، ایران او ان ځینو مرکزي اسیایي هیوادونو نه هم مخکې شوی. دا هر څه څنګه وشول؟ دا معجزه نه ده، بلکې د اقتصاد یو داسې ماډل دی چې سیمه یې حیرانه کړې ده. افغانستان په سیمه کې د سیاسي ناڅرګندتیا، انفلاسیون او د اسعارو د بحرانونو په منځ کې د اقتصادي ثبات یو حیرانونکی مثال وړاندې کوي. په تیرو څو کلونو کې د افغاني ارزښت په نړۍ کې د خورا مستحکم اسعارو په توګه پیژندل شوی چې د پاکستان، ایران او ځینو مرکزي اسیایي هیوادونو د اسعارو په پرتله غوره پاتې شوی ده. د دې عوامل عبارت دي د سختو اسعارو کنټرول، پالیسیو د لوړو فسادونو کمښت، د وارداتو او صادراتو توازن او په هیواد کې د نقدو پیسو زیاتېدل. په همدې توګه د افغانانو باور په کورني اقتصاد زیات شوی او د پیسو بهر تګ کم شوی دی. افغاني اقتصاد د انفلاسیون له پلوه هم مستحکم پاتې شوی، په داسې حال کې چې په سیمه کې نور هیوادونه د 10 تر 50 انفلاسیون سره مخ دي. د خوراکي توکو قیمتونه نسبتا ثابت پاتې شوي، د کرنې تولید ښه شوی او د وارداتو کنټرول خلکو ته د بیړنیو اقتصادي شاکونو پرتله د خپلو مصارفو پلان کولو فرصت برابر کړی دی. حکومت د مالی چارو له پلوه هم ډیر ډیسپلین لري، هیڅ بهرنۍ قرضه نه لري، معاشونه او اداري لګښتونه د کورني عوایدو له لارې ورکوي او د مالیاتو راټولونه په شفاف ډول روان دي. په ورته وخت کې د بازارونو فعالیت، د ترافیک شبکه، کرنیز تجارت او د کوچنیو سوداګرو وده د داخلي امنیت د ښه والي او اقتصادي ثبات په مرسته روانه ده چې د پانګونې باور هم لوړ کړی دی. افغانستان د دې ماډل له لارې په سیمه کې د اقتصادي ثبات یو غیر متوقع لاسته راوړنه لري.